د پاسپورت نوې بیه وټاکل شوه. سرپرست حکومت له افغانستانه بهر د 15 کلن پاسپورت بیه 120 او د 10 کلن هغه بیه 220 امریکایي ډالر ټاکلې ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تېره شپه ناوخته په ټویټر لیکلي چې دا کار په بهر کې د میشت افغانانو اقتصادي وضعیت ته په کتو شوی دی. حافظ ضیا احمد لیکلي چې له هیواده بهر د پاسپورټونو د بیې د ټیټوالي پریکړه د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په غوښتنه د ریاست الوزرا په فرمان شوې ده. بهرنیو چارو وزارت همداراز لیکلي چې پر دې سربیره د کلني تمدید سټیکر محصول هم 20 امریکایي ډالرو ته ښکته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بهر کې څو ځلې د پاسپورټونو د بیې له لوړوالي شکایت شوی و. د یادولو دا چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په هیواد کې دننه د پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې هیوادوال له ستونزو سره مخ شوي وو.